ګوري چې دا مثال نه راوړي مثال خو کمزوري شړي کار دی یو څه سورہ عنکبوت کې ورش دی آیات کې الله جواب کوشنا ان الله یقینا الله حیان کوي یضربا چې بیان کې مثلا ما بعوزا مثال دمش حیا د الله صفت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله فرمایي چې کله بنده مال الله سنو چت کې مال حیا راځي خالی ولېګم بعض روایت کې دا دي سپینګری انسان الله وی سزا نه ورکو مال حیا راځي دله سزا ورکو زمونږ الله حیاناک دی ستیر پردار دی اصطلاح کې دی ویل شي کیسه اخلاق پسړي کې راځمش د بر کارونه سړې منه کی ابن حجر دا ویلي به کله انسان کې حیا راځي د قران او سنت آیتونه ګوره باب د حیا کې د الله انعاماتو کې سوچ کو خپل تقصیراتو کې اخلاص ځان کې راواله لس قسم حیا ده یضرب ضرب ډیرو معناګانو باندې راځي په دې مقام کې معنا ده بیان چونګې دوی لفظ حیا استعمال کړو نو ځکه الله راوړه بعض خلکو دې مقام کې لا یترکو معنا ده نه حیا د الله صفت دې کوم چې داغه د شام مناسب تعویل تحریف لې ضرورت نشته لري مثلا ما بعوزا مثال دمش څوک بعوزا واړه ویل شو بقغټ څوک دواړه یو دي تقریبا د یو درش حیوانات مثال نمونه الله ذکر کړی قران کې لږه ته ابتدا د ټول نه په واړه باندې کړي ماشه اختتام د ټول نه په غټ باندې کړي پیل سوري پیل کې برش حیات الحيوان کې لیکي د دې ماشي دا سره څه خصوصیت مناسبت شته اڅنګه دا غونه خرطم لري لیکن دې دوه پیژې دي چې کله وګي نو دا مو ژوندې چې مور شي استمر شي انسان چې دنیا نه لري دا ځلې ژوندې خو چې دنیا سره وځي چې بس مر شي بزړې قرآن باندې به ژوندې کی اتباع د نبی باندې خازن لیکلي چې کله دا کمزور نش ویو لوی قوي حکمانه وردن نه کې هغه کله ووم وشي مړې بس دې ویل شي طاقت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دنیا اندازه کې قدر کړه الله په نسبت د ماشي په اندازه وي د وزر په اندازه کافر انسان له به غړپ قدر نه ور کړی دینم کم د مصر به شاعر دی هغه ناشه خبره کړي وی ار کله چې دا ټول دنیا د ماشي د وزر په اندازه را او سوال سوچ کوا د ماشي وزر په دې ټول دنیا باندې تقسیم کمنه صاحب کې چی سره شي چې اخرت دې لپاره برباد کی تر سوچ وکا ماشي وزر ټول دنیا خپل دومره ده زکه چشتا به د ماشي دا وزر په دې ټول دنیا آدم علی السلام نه ولې قیامت پورې په دې څومره مخلوقات تقسیم کا زما ته به څومره حصہ ورسی چې بیلو یا اخرت دایره وجنې سره برباد کو غلاو کو دوکو کو قتل کو زنا کو فوق به دوه قسمري بدن کې لکه مچ حقارت کې لکه وزرې وشي پیدا وورای فاما الذين فساق انسانان چې ایمان راوړې فیعلمون عقیده لري انه الحق یقینا دا مثال برابر دی او مثلا سره د رب د دوینا حق دامن المطابق مع الممثل ربهم د دې طرف د خوانه مومن انسان وي بس الله مثال زمون په ایمان دي واما الذين انسانان كفروا شي بإيمان دي فيقولون وي ماذا اراد الله بهذا مثلا الله ولذا مثال راوړو کوم ش الله په اراده کړي دې دوه مقصد دي یو خو بالکل د قرآن انکار کوي چې دا الله کلام دی نه د مخ کې چی ویلې شو دویم قول چې دا الله کلام دی لیکن سوال لري چې ولې الله راوړو ولې ذکر کې دا مثال ولې ذکر کې سر پارا فیده واوري گمراه کوي الله به په دې معنی کثیرن زیات لرا هدایت کوي به په دې معنی کثیرن زیات لرا به خلک په هدایت والا شړي گمراه
به یو جانب کې چې کثیر بل جانب کې قلیل دلته دوړو سره کثیر ویلي جواب دا چې هر جماعت زیات دي گمراه خلک هم زیات دي واغوي دوی مؤمنان لا تصلی لپاره به اسباب د گمراهي او اسباب د هدایت دا ټول سورې فاتحه او سورې بقره اول کې ویل شوی وو نه گمراه کوي الله به پر ایمان الا الفاسقین مگر بيدین انسان اور باندې الله وي گمراه شي و چې څو صفات واورا دا بيدین څوک دي الله دې درې صفات راوړي بلکې سلور الذين اغ انسانان دي ينقضون جماعت عهد الله اذا الله لوزنا دین د الله تورات کې شوی دي قران کې شوی دي یا لوزنا دي مسلمانانو مابین کې الله دې تاسو کوم ټیک ده کوادر شاه سره وکړو به غیر شو بر شو کار کې شاه پوس کې نو منافق به نه یا قوي کار مهم راغی من بعد ميثاق الله ورسل مضبوط وارنا ميثاق دمن الاحد المؤكد باليمين هي زمير راجع دي عهد لا يا الله لا سړي لا دویم صفات ويقطعون او کټکی ما شینا چې الله په امر کړي شی وجه دي شي صله رحمی دویم ابن قیم فرمایي دین د اسلام ظاهر او باطن دریم باز مفسرین وی هر هغه شی چې پای الله راځي کې هیڅ قطعي کټ کوي مړ اسلام دی دریم ويفسدون او فساد کوي پزمای کوي په ګناه باندې اولئک الله د انسانان قسم دوی دي تاوان والا الخاسرون مفسرین لیکي عمل کواجر د بنشتا دویم سړي سره سرمایه را ګټه معمولی حرکت د وجنار څخه ګډوډ شي دریم چې انسان له توفیق ورنکړي چې د کامیابی د اسبابو بس دي ته ویل شي خاسر دي جنوس بیان د انعاماتو لوی نعمتداري نوې پیدا مکړه رب تم دا فساد مکه الله شکر وباسي کای پراغله د پاره توبېخ تکفرون کی معنا د انکار دی د شرک دا کیف تکفرون بالله یا الله وی څنګه انکار کوي د الله نه چې دهرانو څنګه شریک جوړوي د الله سره مشرکین وکنتم او حال دا چې وي تاسو امواتن له فاحیاکم ژوندې کړی به بمړ کېو به ژوندې کی ثم الیه ترجعون به بخاص الله له ورګر زولې شي اموات معنا مړه ساس کړه منای ظاهری مړاګر کا ژوندې را فاحیاکم ژوندې میکړه الله د دنیا کې دنیا کې مې ژوندې کړنه بیا مړه کوم بیا مې ژوندې کوم چال دې تفسیر کړی دی مړه وې ژوندې کړې بیا ژوندې هم کې قبرونو کې بیا مړ کی یو خو سورې مؤمن دویم د سورې مؤمنون نه خلاف دی دویم د مرګ ژوند به ثابت شي ای په دې بنیاد باندې دا کړی چې عذاب قبر ثابت شي جا په دې مقام کې ثابت نشي نور زینې کې رښتا احادیث او آیتونه دې باب کې شته امام بخاری به را شمه کړی نو الله وینه وای احساس کنه معنی وا انسان می ته جوړ کې به ممړ کم به مشون دی کوم بیا الله له ورو ګرځولې شي ورسات اوس بل نعمت مې قبر عذاب او ورس براشي او دې اسباب ته شمیته ځان نه ساتل چغلی کول دروغ ویل د قران نه غفلت شرک کول کفر کول د مور پلار نه فرمانی منځ نه کول منځ رسته کول قول بغیر د عمل نه پوښی شابه سړي باندې عیب لګول مخامخ لګول صحابه له کنزل قبرستان کې میتهزي د ټیم نه مخکې داخله دون ورو جماعتي زنانه چې بچیره zarar ورکی خاوند zarar د پاره بیزیه ټیکسونه دی رویل شي اسباب عذاب قبر سورہ ملک عمل صالح شهادت ذکر توبه